ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، کنه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زا سين شين صاد ضاد زا ادا کیږي چې کله د ژبې سر د لاندې زامي د مخ ته دوه غاښو سره ومشلیږي، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامي سره یو ځای سي، دلته حرف زا ادا کیږي. داسې به وایو زا. او مخکې دا یادونه وسوله په تیر سبق کې چې کله یو حرف په دوه حروفو لیکل سوی وي پر هغه باندې یو الف اندازه قدر مد سته. داسې به وایو زا. ډېر به اوږدونه. سین ادا کیږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو سره ورسره یو ځای د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه، نو داسې به وایو سین. او حرف شین د ژبې د منځ څخه ادا کیږي چې کله د ژبې منځ لوړ تالو ته ورپورته کو، دلته حرف شین ادا کیږي. داسې به وایو شین. خو پر دې باندې هم هغه مخکې خبره سته چې شین په درو حروف سره لیکل سوی دی، پر دې به درې الف اندازه قدر مد وکړو. داسې به وایو شین صاد. د صاد مخرج دی کله چې د ژبې سر د لاندې زامي د مخ دوه غاښو سره یو ځای کو، ورسره یو ځای د لوړې زامي د مخ دوه غاښونه او زامه سره ورولو، دلته حرف صاد ادا کیږي. د صاد اواز شدي هغه ډک دی، داسې به نه وای لکه سین. د سین اواز باریک دی، د صاد اواز ډک دی. صاد. او شندان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو رپیدا نسی. سواد به نه وایو. په هنداره کې که ورته وګورو خپلو شندانو ته بیا موږ ته ښه معلومیږي. داسې به وایو صاد. ضاد. د ضاد مخرج دی چې کله د ژبې بغل د لوړې زامي که چپه طرف ته وي که رسته طرف ته وي که د دواړو خواو څخه وي، د ژبې بغل د زامي د غاښو په بیخو کې کښېږدو، دلته حرف ضاد ادا کیږي. داسې به وایو ضاد. او که چیرې حرف مشدد سی مخکې حمزه متحرکه ورته راوړو، بیا موږ ته د دې حروفو مخارج شرطه معلوم سی. از أس أش أص الله. صالح محمد د زا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. زا ادا کیږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو وسرو ته ورلو، ورسره د لوړې زامې د مخ دوه غاښونه چې زامې سره یو ځای سي، نو دلته زا ادا کیږي. از عبدالرحمن تیوه. زا ادا کیږي د ژبې سر به
د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو ده چې دواړې زامې سره ومشلي دلته بیا زا ادا کېږي زا از منیر احمد تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو و سرو ته ورو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته زا ادا کېږي از محمد یاسین تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې زامې سره یو ځای شي نو دلته زا ادا کېږي از صفیله تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ دوه غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي از فیض محمد تی وای زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم ورسره شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته زا ادا کېږي از صالح محمد د سین مخرج بیان کا سین ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو سره یو ځای شي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته سین ادا کېږي اس عبدالرحمن تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه هم د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو ده دلته دا حرف ادا کېږي سین اس منیر احمد تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورورو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي هلته سین ادا کېږي اس محمد یاسین تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي اس فیض محمد تی وای سین ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ورلو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته سین ادا کېږي اس صالح محمد حرف شین و چیرې ادا کېږي شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش منیر احمد تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورورو اش محمد یاسین تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورورو اش صفیله تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورورو اش چې د شین आवाज پشکې پیدا نه شي شین د پښتو دی شین د عربي دی اش فیض محمد تی وای شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ورلو اش صالح محمد د حرف صاد مخرج وای صاد ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو د سرو سره یو ځای شي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف صاد ادا کېږي او صاد ډک ویل کېږي الصاد عبدالرحمن تی بیان کا صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوو غاښو و سرو ته ورلو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف صاد ادا کېږي حرف صاد ډک ویل کېږي منیر احمد تی وای صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې
د مخ د دوه غاښو و سرو ته ور ورو یو څه حصه د لوړې زامې مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي هلته حرف صاد ادا کېږي حرف صاد دا کوم ویل کېږي اصا محمد یاسین تی وای صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ور وړو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي نو دلته صاد ادا کېږي او حرف صاد ډک هم ویل کېږي اصا فیض محمد تی وای صاد ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ور وړو او یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته او حرف صاد ډک ویل کېږي اصا صالح محمد د حرف ضاد مخرج وای ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي الله صاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو الله منیر احمد تی وای ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو الله کرسته طرف ته وي او که چفه طرف ته وي او که دواړو خواو ته وي چې چاته څنګه اسانه وي لیکن رسته طرف ته اسانه دي الله محمد یاسین تی وای ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو او حرف ضاد ډک ویل کېږي الله فیض محمد تی وای ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو دلته ضاد ادا کېږي الله صالح محمد د ذا سنیولې تر حرف ضاد ته پورې مخرجونه ذکر کا زا ادا کېږي د ژبې سر به د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ور وړو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف زا ادا کېږي سین ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو د سرو سره یو ځای شي یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته دلته حرف سین ادا کېږي او د سین आवाज باریک وي شین ادا کېږي د ژبې منځ به لوړ تالو ته ور وړو صاد ادا کېږي د ژبې سر د لاندې زامې د مخ د دوه غاښو و سرو ته ور وړو یو څه حصه د لوړې زامې د مخ د دوه غاښو هم شته چې دواړې زامې سره یو ځای شي دلته حرف صاد ادا کېږي او حرف صاد ډک ویل کېږي ضاد ادا کېږي د ژبې اړخ به د لوړې زامې د غاښو و بیخو ته ور وړو او حرف ضاد ډک هم ویل کېږي الله محمد یاسین ته د ذا سنیولې تر حرف ضاد ته پورې حمزه متحرک ورته راوړه حرف مشدد کوي وای چې مخرج شرط معلوم سي الله دغه په دوه حروفو چې کوم توري لیکل شوي دي لکه حرف زا چې ورسته په بغل کې پښنی تور باندې په زا او الف سره بیا لیکل شوی ده د دې مد یو الف اندازه دی او کوم چې په درو حروف سره دي د هغه مد درې الف اندازه دی نو زا به داسې نه وای چې زا دونی به وژدونه لاندې به وای زا اور سین به داسې وایو شین صاد ضاد زده کوونکي دي دا حروف لکه څنګه چې مو وسویله د ځان سره دي داسې ډېر وایي او د ښه زده کړې دپاره دي انداره مخته ونیسي دا ځینې حروف په انداره کې ورته معلومیږي چې ژبه مې پر کم ځای مشلي یا شونډه پر کم ځای باندې ده نو بیا به د زده کوونکي ژر سر په خلاص او دا روان سبقان به راته اسانه سي